السلام علیکم ورحمته الله وبرکاتو ملګرو په دې هیله چې تاسو به ټول ته روغ او جوړې زه یم سردار ولی آریان تاسو ګورئ ټیکنیکل احمدزای یوټیوب چینل ملګرو ډېر خوښ یم یو ځل بیا تاسو ته په نوې او خوندوره معلوماتي ویډیو کې حاضر یم ملګرو نننۍ ویډیو کومې وه دا تاسو ته ډېر مهمه ده په دې ویډیو کې تاسو خپل عزت ټول ساتل کیږي یعنې تاسو په دې نننۍ ویډیو کې چیرې تاسو ډېر غټ مصیبت څخه وژغورل سئ هغه څنګه ملګرو موږ تاسو ډېر اپلیکیشنونه په خپل موبایل کې انسټال کړي دي او هر اپلیکیشن ته مو جدا جدا پرمیشن ورکړی چې دا پرمیشن د اپلیکیشن کار خو موږ ته اوس هیري دا پرمیشن به چې یعنې ملګرو کوم اپلیکیشن چې موږ پرمیشن ورکړي دي هغه اپلیکیشن سره زموږ ټول ډیټا له ځان سره راوړي او هیک کوي نو همدې خاطر یو اپلیکیشن د هغې اپلیکیشن کې موږ کولی شو چې موږ موبایل ته کوم پرمیشن ورکړی دی کوم پرمیشن ته ضرورت دی هغه به پکې پرېږدو او کوم پرمیشن ته ضرورت نه هغه به څنګه کو بیرته آف کوو نو پرمیشن ملګرو ډېر مهم ده هر اپلیکیشن ته ځینې پرمیشنونه چې کولی شي زموږ مکمل ډیټا څنګه هیک کړي او هماغه اپلیکیشن یې له ځان سره ویسي نو دا ویډیو خامخا تاسو سره وګورئ نور مو که ویډیو خوښېده ویډیو سره لایک کوئ او که نه خوښېده ډسلایک کړئ هېڅ خبر هم نشته ملګرو خو ویډیو شروع کولو مخکې که تر اوسه پورې هم تاسو ټیکنیکل احمدزای یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړئ زموږ چینل خامخا سره سبسکرایب او خوا کې کوم چې د بیل آیکن ته په هغه باندې ضرور کلیک د سره وکړئ نو زه د ویډیو طرف ویډیو شروع کړو چې موږ څنګه کولی شو دا پرمیشن وګورو او خپل موبایل هیک کولو څخه بچ کړو نو له موږ سره اوسېږئ نو ملګرو دې لپاره یو اپلیکیشن ته ضرورت ده هغه اپلیکیشن انشاءالله لینګ زه د ویډیو په ډسکرپشن کې درکومه دا کوم اپلیکیشن چې ما ملګرو ته نه هکه پرمیشن منیجر په نوم اپلیکیشن د اپلیکیشن د پلی سټور لینک د ویډیو په ډسکرپشن کې شته کولی شئ له هغه ځای نه دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او استفاده ورڅخه وکړئ نو دا اپلیکیشن ملګرو چې کله خلاص کړو نو په دې به داسې یو خاص کلیک وکړئ اپلیکیشن به راخلاص کړو ملګرو لږ ورته انتظار وکړو تر څو اپلیکیشن راخلاص شي نو ملګرو دلته موږ ته دوه دانې راکوي یو هم انسټالټ ده ملګرو او یو هم ملګرو سیسټم ده په انسټالټ کې موږ کوم اپلیکیشنونه چې انسټال کړي د هغو پرمیشن راته کوي د سیسټم کې چې کوم موږ اپلیکیشنونه له خپل موبایل کې سیسټمي ملګرو دا پرمیشن دې ورته وګورئ د کال د کیمرا د ملګرو نه کانټیکس د لوکیشن د مایکروفون د پرمیشن دي ملګرو تاسو ورته وګورئ موږ د زده زیاته پرمیشن موږ هر اپلیکیشن ته ورکړي وي اوس دا کوم مهمه پرمیشن دی کوم نه دی مهم پرمیشن سیسټم داسې ملګرو زه راسم ملګرو مثلا فیسبوک ته راځم فیسبوک کې ملګرو تاسو وګورئ څومره پرمیشن ما ورکړي کیمرا مې ورکړی ده یو کانټیکټ مې ورکړی ده لوکیشن مې هم ورکړی ده سټوریج او ټلیفون مې ورکړی ده کیمرې ته ملګرو ضرورت نشته چې موږ فیسبوک ته ورکړو دا پرمیشن او نه هم ملګرو نو فیسبوک له کیمرې سره څه کار ده نو کیمره به هم پې ورباندې وکړو ملګرو دا پرمیشن ډېر مهم ده تر څو دا پرمیشن پکې بند شي نو کانټیکټ سره څه کار ده ملګرو باید دا کانټیکټ هم په فیسبوک کې بند شي ځکه دا هم مهم ده او دې سره څه کار ده لوکیشن سره هم دا څنګه کړو ته بند کړو نو دا دوه سټورنج او ټلیفون څه پروا نه کوي دا دې پکې خلاص وي اوس راځو دا نور اپلیکیشنونه ملګرو ګورو مثلا زه به د ګوګل فوټو ته ورسم ګوګل فوټو صحیح ده ملګرو ته نه سټوریج دی هېڅ خبر نشته دا به همداسې خوشې کړو اوس به راسو یو بل اپلیکیشن ته یوټیوب ته به ملګرو راسو یوټیوب کې به وګورو صحیح ده ملګرو یوټیوب کې هم څه مشکل نشته د یوټیوب هم پرمیشن یې صحیح دي خو ملګرو که چېرې ستاسو په موبایل کې زیات پرمیشن غوښتئ نو تاسو زما هیله ده ملګرو خامخا باید تاسو پښیمانه کېږئ ورځ نه یو ورځ نو دا پرمیشن یې مه ورکوئ ډېرې ملګرو که ورکړې هم یې هغه وخت کې چاته پته نه لګېږي دا اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ په خپل موبایل کې د کوم پرمیشنونو چې ضرورت نه هغه پرمیشن ټول ورته ختم کړئ هسې نه چې خدای نخواسته ستاسو ډیټا څنګه چې ملګرو مکمله منځه لاړ شي او هیک شي او د اپلیکیشن ځانو سره ویسي دا د ملګرو تو ګورو لوکیشن دې سره څه کار ده لوکیشن تیار پکې خلاص موږ د لوکیشن پرمیشن په ګوګل کروم کې ورکړی وي همدارنګه ملګرو نور څه کوم د انسټال شوي اپلیکیشنونو ته مثلا زه راځم د بیټلي ته راځم ملګرو دا صحیح دی پرمیشن مې نه درنه اخیستې ده ای پوټو ته راځم ملګرو دا هم ګورو ته وګورئ ای پوټو له کامرې سره څه کار چې زموږ کامرې پرمیشن ورکړی ده نو دا پرمیشن څنګه کړو بېرته ورته آف کوو د سټوریج پروا نه کوي ملګرو سټوریج دې څنګه وي پکې اوس راسو یو بل اپلیکیشن انکویري ته ملګرو راځم دا صحیح دی یو مایکروفون یې رانه اخیستی د پرمیشن یو دا انسټاګرام ته ملګرو راځم انسټاګرام ته وګورئ کیمرې سره څه کار ده دا ملګرو باید لوکیشن هم ورباندې بند کړو نو ملګرو په همدې طریقه هر اپلیکیشن داسې چک کړئ په خپل موبایل کې خامخا تر څو ملګرو کوم ډیټا چې ده ستاسو لاسه لاړ نه شي دا ملګرو کامره مسنجر کې خامخا کامره کې چې کانټیکټ سره مسنجر څه کار نشته نو کانټیکټ باید ورباندې بند کړو
نور کوم دا هم صحیح ده ملګرو. نو تاسو خپل موبایل کې ملګرو دا اپلیکیشن خامخا را انسټال کړئ. ټیک ټاک ته به راسو. ټیک ټاک کامرې سره څه کار ده او همدارنګه کنټیکټ سره څه کار ده ملګرو. نور راسو کوم اپلیکیشن ټرمکس ته به راسو. ټرمکس صحیح دی، پرمیشن نه ده رانه اخیستی دی. یوټیوب ته صحیح ده ملګرو. وای ټي سټوډیو هم کوم نشته دی. پابجي ته به راسو. پابجي هم صحیح ده ملګرو، سټوریج او مایکروفون ده. او ټونمي هم صحیح ده ملګرو، دی کوم پرمیشن نه ده اخیسته. زافیا هم صحیح ده ملګرو. زیاپیا ملګرو توګه دې کې هم کامره آن شوې نو دا کامره یې پرمیشن به څنګه کړو ملګرو، ورباندې بند کړو. نو په همدې طریقه ملګرو تاسو په خپل موبایل کې ټول اپلیکیشنونه وګورئ. ایمو کې هم وګورئ توګه ملګرو، ایمو کې څومره پرمیشنونه رانه خلاص پاتې شوي دي. سیمس دا سیمس سره څه کار ده زموږ د موبایل سیمس دې کې خلاص وي. لوکیشن سره څه کار ده دی همدارنګه کنټیکټ ته ملګرو. نو ملګرو تاسو په خپل موبایل کې دا اپلیکیشن ضروري انسټال کړئ ملګرو، تر څو ستاسو هم ډیټا د هیک کولو څخه بچ شي. دلته پرمیشنونه ته راسئ ملګرو، دلته کلینډر څو کوم اپلیکیشن ته کوم کلینډر مثلا کوم پرمیشن اوس ورکړي هغه ټول دلته راځي. کال څه کوم پرمیشنونه ورکړي، همدارنګه کیمره مو څه کومه اپلیکیشنو کې را خلاصه کړي ملګرو توګه د ټولو کې اوس کیمره خلاصه ده. کنټیکټ مو څه کوم اپلیکیشنونه کې را خلاص کړي، همدا لوکیشن هم څه کوم اپلیکیشنو کې را خلاص کړي. میکروفون هم څه کوم اپلیکیشنو ته پرمیشن ورکړي، همدارنګه ټلیفون مو څه کوم اپلیکیشنو ته پرمیشن ورکړي. سنسر مو څه کوم اپلیکیشنو ته ورکړي. سیمس مو څه کوم اپلیکیشنو ته ورکړي. توګه ملګرو ما د لایټ فیسبوک ته هم ورکړی ده. دا هم زموږ یو ډېره غټه غلطي ده ملګرو چې موږ څخه کیږي. ملګرو که چیرې موږ په یو شي باندې پوه نه سو هغه شي کې کار وکړو ملګرو، هغه خامخا زموږ څنګه کې هیک کیږي او بل چا لاس ته ورځي او موږ ورباندې خبر هم نه یو. نو تاسو څخه زما هیله ده چې دا اپلیکیشن خامخا په خپل موبایلو کې انسټال کړئ. انشاءالله دې لینک زه د یوټیوب په ډسکرپشن کې درکوم. نو دا وه ملګرو زما د نن ورځې ویډیو هیله چې ویډیو مو خوښه شوي او شی مو ورته زده کړي. بیا پورې چې داسې ښه خوندور معلوماتي ویډیو تاسو ته مو درکوم. پولو یا بخښونکي خدای مو سپارم. هر چیرته چې یاست ښاد او اباد اوسیږئ.